د قضا موز نیت په مونږ څنګه کو دا رنګ قضا شوی موز به مونږ په کوم وخت کې قضا را ګرځو او په کوم وخت کې نه او قضا شوی موز کې مونږ کوم رکعاتونه را ګرځو ځکه چې په موز کې سنت رکعاتونه هم وي فرض هم وي دینه مخکې مونږ د قضا موز متعلق یو ویډیو جوړ کړی و ماشاءالله ډیرو ملګرو کتلی و ډیرو ملګرو ته فائدې اغستې وي خو اکثر ملګری دا تاسو کې چې قضا موز به مونږ په کوم وخت کې را ګرځو او په کوم وخت کې نه او دا تاسو هم چې قضا شوی موز نیت په مونږ څنګه کوو ټول ملګرو ته جواب ورکول او ته مشکل مچ بدی باندې یو مختصر غونډه کې ویډیو هغه جوړ کړو اوله مسله دا ده چې د قضا شوی موز نیت په مونږ څنګه کوو او دا ډیر ملګری دی باره کې پوښتنه کوي نو ګوره چې کله د یو موز قضا شو او هغه قضا را ګرځي نو ضروری خدا ده چې هغه وخت ذکر کې هغه رز په نیت کې ذکر کې مثال کے طور پر چې زه د پلان کې رزي پلان کې موز قضا را ګرځوم کوچرته کې دا رز او دا وخت ته یاد نیوي د دې متعین کول ته مشکل وي یا تا باندې قضا شوی منځونه زیات شي وي د وجنه هغه ټیم هغه نشي ذکر کوله نو ته بیا په دې طریقه باندې نیت وکي چې مانه د سحر منځونه څومره قضا شوی دي په هغه کې زه اولنې قضا موز را ګرځوم یا داسې نیت پوکي چې مانه څومره د ماسپهین یا د مازیګر یا هر یو ټیم وي زمانه څومره د ماسپهین منځونه قضا شوی دي زه د ټول اخیره موز قضا را ګرځوم په دا طریقې باندې متاسو کې نیت وکي نو چې تاسو څومره ماسپهین یا مازیګر منځونه قضا شوی دي نو ته به اخیرینه ولګي مثال کې دوبره 15 منځونه نه قضا شوی دي نو ته به اخیرینه شروع شي او دا رنګ سلورم بیا دریم بیا دویم بیا اول دا رنګ بدی ترتیب سره بده دا قضا منځونه هغه راو ګرځي نو دا د قضا موز هغه نیت شو دوی مسله دا ده چې قضا شوی موز به مونږ په کوم وخت کې قضا را ګرځو او په کوم وخت کې نه نو ګورئ دا مسله هم یاد ساتئ چې قضا شوی موز مونږ هر ټیم قضا را ګرځول شو علاوه د درو ټیمونو نه کوم ټیمونه دي یو طلوع شمس یو استواء شمس یو غروب شمس اوس دا کوم ټیمونه دي طلوع شمس یعنی کله چې د سحر موز قضا شي دا ټیم نه والے تر اشراق وخت پورې دا تقریبا 10 منټه جوړیږي دا ټیم کې د قضا موز نشي را ګرځول دویم نمبر استواء شمس هغه چې کله د ماسپهین پر ټیم کې د انور بالکل په سر باندې شي دا ډیر مختصر ټیم وي بیا هم فقهای کرام فرمایي چې دغه ټیم نه 15 منټه مخکې او 15 منټه بعد دا هم 10 منټه جوړیږي دا ټیم کې هم تاسو قضا موز نشي را ګرځول او دا رنګ دریم ټیم چې غروب شمس ته ویل کیږي هغه چې کله نور په زړی باندې راشي دغه ټیم نه والے تر نور د پری وخت پورې دا ټیم کې د قضا موز نشي کوله نو دا درې ټیمونه د سری چې ته بده کې قضا موز نشي کوله باقي هر ټیم ته قضا موز کول شي درېمه مسله دا چې د قضا شوی موز بده کوم رکعاتونه را ګرځي او کوم رکعاتونه نه ګور چې کله یو انسان نه موز قضا شو بیا ته تاغي قضا را ګرځي نو صرف او صرف دا موز فرض چې کوم رکعاتونه دي هغه به قضا را ګرځي د سنتو قضا بده باندې نشته البته کو یو انسان نه د ماسودن موز قضا شوی دي او دې بیا د ماسودن موز قضا وروړي نو یو به تاغي غسلو رکعات فرض را ګرځي ور سره وتر هم واجب دي نو بیا د وتر هغه قضا هم بده باندې سره دا لازم ده او بیا به هغه واجب وتر قضا هم دی هغه سکی را ګرځي نو دا د قضا شي موز متعلق یو درې مسائل ما تاسو ته بیان کړ تاسو باندې اوس لازم راځي نور ملګرو دغه ویډیو ورسوي او ټول ملګری هغه دغه ثواب نه برخمن شي چې هر یو کس ته دا مسائل ورسي